سلامونه قدرمنو دا وخت زه د پښتونخوا ملي پارټۍ لخوا چې کومه رابلل شوې کانګره ده نن دویمه ورځ ده 20 تاریخ دی په دې کې پرون دغه ملګري ولاړ دي دوی وایي چې دا فیصله شوې ده چې محمود خان اچکزی به د پښتونخوا ملي پارټۍ ته حیات چیرمن وي او بله دا فیصله به هم کیږي چې محمود خان په کورنۍ کې به چیرمني تر څو پورې پښتونخوا ملي پارټۍ وي چیرمني به تر هغه وخته پورې د محمود خان کلمسی و که کړوسی و په نسلونو کې به د دوی وي بالکل د هغسې ده د دې څه علاوه نه موږ بل منو نه په بل چا پسې کېږو دغه فیصله ډېره مهرباني جمال خان او ستا د چینل سره یو پیغام ورکوو د لر و بر افغان پښتون ته چې کوم سړي و دغه لر و بر افغان چې کوم ملي رهبر دی محمود خان اڅکزی چې دې په بده سترګه کتلي دي هغه انشاءالله تعالی تباه سوي دي نو زما د لر و بر پښتون افغانه څه دا خواست دی چې د دې شي څه دي ځان وګوري د دې چرمین متعلق دی هیڅ قسم غلط سوچ نه وي نن ماخستن داسې 11 بجو له به انشاءالله تعالی دا معلومیږي نوې کابینه نوې قیادت مرکزي قیادت دی چرمین د خدای په فضل سره د کانګرې په برکت سره چرمین تایید وټاکل شو چې دا به انشاءالله دا واره تایید راکل کیږي تایید ګردوم انشاءالله تعالی که د رب جمهوریت کې چې دی دا خامخا 15 کاله 3 کاله بعد وټونه کیږي دا د جمهوریت برخه ده ولس چې کومه فیصله هغه جمهوریت فیصله ده چې ولس څه ووایي تا چې کم تعداد دی هغه فیصله اصل جمال صاحب خبره دا زده د پښتانه چې بیا کوم قانون دی هغه په 80% د اسلام سره مطابق دی بالکل ځکه په اسلام کې مشوره شته نو فلحال د 15,000 انسانانو دا مشوره کړې ده چې زموږ رهبر به تایید عمر هم زیات دی نه جمال صاحب دا فیصله هم شوې ده چې مشر محمود خان به تایید چرمین وي او دا اکثریت فیصله دا شوې ده چې د مشر په خاندان کې به چرمین به د ده په خاندان کې وي همیشه به د ده د خاندان څخه د چرمیني کبلی د ټولو ملګرو په ساکسشرای پرون دا ټول ولس به دا وایي او دا یې ویلي دي دا د هغو چې کومه کانګرس شروع ده ټول ولس پر دا متفق دی دا ټول ولس دا وایي وګړ د ولس 15,000 یعنی دا ټیم خو در اوسه پرې سهار وختي څه موږ ته ناست در اوسه پرې انسانان سمندر دي را روان دي پینډال ډک دي لیکن دا د ټول ولس به نن دا ثابته کړي و کیمرې و مخته به دا ثابته کړي چې ټول ولس به د مشر تایید او د دې چې کوم کورنۍ د انشاءالله تعالی را روان وخت کې به د دې چې کوم کورنۍ د هغه هم دا ټول عمر به د کورنۍ سره دا په دې اړه موږ ورته وایو چونکې موږ د پاکستان سیاست کوو په پاکستان کې چې کوم جمهوري سیاسیان دي لکه نواز شریف او زرداری دی مولانا فضل الرحمن صاحب دی اسپنیار دی ځکه چې نواز شریف دی بیا زوی دی بیا ورور دی د هغه رقم مولانا صاحب و مفتی محمود صاحب و بیا مولانا صاحب و اسپنیار ولو چې دا ګرد رابري دا رقم حق لري نو په کار دی زموږ ملي رهبر محمود خان اڅکزی هم دا حق لري چې دا چرمیني د کورنۍ څخه په هاخوا موږ نه د بل منون یې بل ته ورکوو خبره په دې کې بنیادي دغه د لکه ملګرو چې وویل چې چرمیني به تهایات د مصر د کوري د هغه دغه دی چې دا کورنۍ هغه کردار لري د هغه کردار خاوندان دي د دوی چې کومه مبارزه ده د دې کورنۍ د برخوردار خان له وخته د احمدشاه بابا له وخته دا کورنۍ را روانه ده د دې پښتانه کام مسري کوي نو بالکل دا کورنۍ که څوک دا ووایي چې د کردار په والا وګورو د مبارزې په والا وګورو دا کورنۍ کې هغه ګردې کوالټیانې کښې دي نو ځکه دا د چرمینۍ او د دې حق د دې کورنۍ دی او نن ستا تر مخ دی چې په زرګونه مندوبین را روان دي د پښتونخوا وطن د بېلابېلو سیمو د بولان واخې بیا تر چتراله چې څومره ټبرونه دي څومره علاقې دي څومره قبیلې دي د هرې ضلعې د هر قبیلې د هر ټبر مشر مندوب دلته راغلی دی دلته په تالار کې 14,000 کرسۍ لګېدلې وې هغه ستا تر مخ دی د یوې کرسۍ ځای نشته دغه اوسو جمال خان چې په جنوبي پښتونخوا په لر بر پښتونخوا کې واحد خان شهید و چې د ژوند 14 کاله و جیل ته ورکړو په ټول پښتانه کې حول سړی دی ده نو په دې باندې ټول اکثریت دا فیصله ده چې د دې کور د دې شي لایقت لري چې دوی په هغه وخت کې د انګریز په حکومت کې د ژوند خپل ژوند په جیل کې تیر کړو ژوند د هغه ژوند چې د هغه اصلي ژوند هغه د په جیل کې تیر کړو د ټولو پښتنو دا فیصله ده چې د دې خاندان به ته حیات په دې شي روان وي